بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عالم فضیلت پر عابد باندې. یو عالم د علم حاصل، یو عابد دی بزرگ دی د ورځې روزه د شپې پر تهجد ولاړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عالم پر دی عابد باندې دومره فضیلت لري لکه د څوارلسم سپوږمۍ راواخه د اسمان و نور ستوري ته څنګه حیثیت. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دغه په اسمانو کې څه مخلوق دي، فرشتي دي، او په دې مځکه کې څه مخلوق دي، زما او استاو د انسانانو د پیرانانو د شیطانانو څخه علاوه دا ټول د علماو د لپاره استغفار وایي. یعنی دا مایه چې کله ما او تا په سور سوده ښکارو صحیح سلو دغه مایه د الله په دربار کې خاص گزاري کوي چې استغفر الله استغفر الله د چا د لپاره د علماو د لپاره دا مایه مو الله تزاري کوي چې الله د علماو مغفرت چې دی هغه فرمایي ولا غوا اندازه ولا غوا ما تا خو مایه جال ورو خواري وکاجو دا مایه ونسو به پوخ کو به ویشو به سر کو به وخرو دغه مایان هم د علماو د پاره د مغفرت دعاګانې کوي. اندازه ولګوا د چا د پاره کوي؟ د عابد د پاره نه کوي. د ورځې روزه د شپې تهجد صحیح سلو ګرد د ورځې شپې په لاس کې الله الله وایي د دې د پاره د ملائکه چې نه کوي د مایان دا استغفار نه وای دا د علماو د پاره چې هغه وایي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بل حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل سول یا رسول الله دوه کسان دي، یو سړی چې دی هغه علم حاصلوي، بل سړی چې دی هغه عابد دی، هغه بزرگ دی. د ورځې روزه مثلا د شپې تهجد ټول ورځ الله الله وایي. دغه دواړو کې کم یو فضیلت چې دی هغه لري، کم یو افضل دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایله د عالم فضیلت پر دابل بزرگ باندې داسې دی لکه زما فضیلت په تاسو کې پر ادنا مؤمن باندې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عالم فضیلت پر عابد پر بزرگ باندې دا داسې دی د الله رسول فرمایي لکه زه چې په تاسو کې پر یو ادنا مؤمن څو فضیلت لرم. د الله رسول فرمایي عالم پر عابد باندې داسې فضیلت دی هغه لري. وستان دا زولګه دا غلطه خبره نه ده، دا د ځان خبره نه ده، دا د غش د یو بزرگ خبره نه ده، دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده. او په و زمانه کې علما څنګه شهیدان کیږي، علما څنګه وژل کیږي. او بیا خاص کر د دیوبند علما، خاص کر د دیوبند علما په څومره لوی پیمانه باندې شهیدان کیږي. دا د شیګانو مېګانو کار نه دی چې دی بر ولاړیږي او عالم به وژني. دا د ډېر غټي منسوبې مطابق دا خبره د عزیزانو د نن څه شل کاله مخکې ما د جاوید چودري کالم ویلی وو هغه ول د کافرانو دغه منسوبه روان د پاکستان ټول علما به د مخه باسي. دا شل کاله مخکې د جاوید چودري کالم ما وای مال خندار را پر دې خبره او دا خبره نن 1000% چې دا هغه درسته ده هغه صحیح ده هغه خبره هغه رقم هم سواله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما فضیلت پر ادنا مؤمن او مسلمان باندې څو دی، د عالم فضیلت پر عابد باندې دومره دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي میرجی په خپل کور کې په غاره کې دننه دا د علماو د لپاره دعاګانې کې او استغفار ورپسې وایي. میرجی په دا خبرو پوهیږي نه پوهیږي او لیکن په دا خبره بیا پوهیږي چې د عالم د لپاره دعا وکړه بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د علما چې د انبیاء وارثان دي دا دی نه چې د دې مال او دولت او کاروبار او هغه مځکه چې دی هغه پاتې نه 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 علم یې پاتې سلو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حجره مبارکه واغه هغه دی وسه قبر مبارک دی، زیارت مبارک دی، هغه آرامگاه د اخري آرامگاه نور نمځکه درلودې نه ایجاداتونه درلودو نه باغونه درلودو. علم یې درلودی، علم تر ټولو زیات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه حاصل کړي، علم زیات تر ټولو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه جنې حاصل کړي. بیا راځه صحابه او تر اخري صحابه پرې خالي علم د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ور پاتې شو. بل اټ شی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه پاتې شوی نه دی بلکې د اټ انبیاء او مځکه او جایدادونه نه دي پاتې شوی. صحیح سلو علم یې پاتې سلو او علم چې چا حاصل کړی دی هغه پیغمبر علیه السلام ته ځان هم رسولی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت د علماو څخه پوښتنه وکړي چې ما و تاسو دا علم ولې درکړی و؟ دی ورته یا الله موږ نه یو په خبر، والله اعلم ته په خبر یا الله چې تا موږ ته دا علم ولې راکړی و؟
د الله رسول فرمای الله ورته فرمای ما د علم په دې خاطر درکړی وو چې زه تاسو بغیر د حساب کتاب وبخښم. ما تاسو بخښلو ته بانه غوښته بانه، ما په دې خاطر وتی ته علم چې دی هغه درکړي. اندازه ولګوئ عزیزانو، څونه لوی اندازه ده، څونه لوی خبره ده او څونه انتیکه خبره ده. دا دغه علماو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام میراث چې دی هغه خپل کوي. نن خلک عالم ولې پر لاس مچ کوي؟ د عالم چوټو ګوټونه ولې ورته برابر وي؟ صحیح سلو هغه وجه دا چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره تعلق. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.